دغه دراغی کېنه لکه دلته کېنه تا دا ښځه د سرو زرو عامل ولې اخیستی نو چې اخیستې مې د خپله مې ګټلې وې خپله مې ورته واخیسته داسې خو سره ته ګوري لکه دښمنان ولې خو زونه کې دا شعري کور د عامل دی ولې اخیستی عجیبه خلک یې تاسو خو په خدای سم غږېږه دا منګې ولې نه اخلو نو زه کله غلط غږېدلی یم خو سم درته غږېږم خپله خواري مې کړې د امین مې ورته اخیستې د ښځې ته نو ته هم ته کړه څه ویې ګټه ورته وایخله که نه فور مه کېږه ما ته راوګوره نو ما ته کوم دا سپلمې ولې چش مې کړې سپلمېره منې ما ته وایي تاسې خو داسې راته هغې قسم په خدای ولې څه خبره ده ته خو زنوکی یې ته ښځې نه ډارېږي د ښځې خبرې منې ته نر یې وایي ته څه عجیبه خبرې کوې ته خو بیخي قسم په خدای بل رقم لګیا نو ورته اخیستې مې نه څه چالو سو دا شعري کور ده ته چې پیسې ګټې موږ په ساره ګټې دې کې موږ یې سره کېږي ته ښځې ته 100,000 روپۍ اخلې خو صحیح ده ما خو د ټولې روپۍ په جب کې نه دي اخیستې خو د کور د حصه کې ورکوم وسړی خو دغه 1,000 مې چې ورته واخیستل نو څه هغه د تاسې مې ورته واخلې تاسې خو ما نه یې ایسار کړي ډېر د ښځې په خولو غږېږې سم غږېږه ورسره عجیبه خبرې کوي خاصې داسې کار یم دا خو بیا داسې ورورولي خو نه کېږي به زه به درنه بېل سمه اوس دې د ښځې خبره وکړه ای بې غیرته داسې بې غیرته کور کې پرېښودل نه دي په کار راونیسي چپه یې کوي وسړی دا څه هغې کوي وسړی په خپلو روپیو باندې مې وایي پرېږده خدای ته وګورئ وایي ما خو ولې دې رامات کړل نو اوس خو د سره یوه شپه په خدای کې په دې کور کې تېره کړم د څنګه بدنیتي بخیلان خلک یي خپله یې نسي ګټی ما تاسې په روپیو باندې څه کړي دي دا خو ولا عجیبه خبره ده وایي د ښځې ښځونکۍ سړی چې ښځې ته شیش واخلي زه ښځونکۍ سومه داسې اسانه ده چې ته بېلېدو ته پرېږدو که بېلېږې پیسې راواچوه شکل دې غال ده ټول عمر دې پیسې پټې کړې ښځې ته دې ورکړې پیسې واچوه میدان ته بیا ځه دا څنګه حساب ده بېلېږم هم زه پیسې هم مانه غواړئ تاسې به ماته حصه راکوئ خپله برخه راکوئ واچوه 100 لکه افغانۍ په دې میدان واچوه بیا بېلېږه کنې نور بېلتون نشته دا څنګه عجیبه خلک یې خدای ته وګورې یو د ښځې په امین باندې زه تا داسې کړمه توبه مې د امین نه بس نه کېږي داسې کورونه نه کېږي چې دا رقم کورونه وي دا رقم خو ولاکه کور کېږي پیسې اچوې که بل پروت هم درکړو دا څنګه خلک ټول عمر مې خواري او مزدوري درته کړې ټول عمر زحمت او کارونه مې ته کړي دا یوه پیره مې ښځې ته امین واخیست اوس مې پرېږدی نه دا خو زلوکی دی وی دا ویل نه بغیر نه څه دي خدای ته ګورې پرې مې دی مړه کړم توبه مې ده